اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ګرانو قدردانو ملګرو د مینو د خلوص نه ډک سلامونه زموږ له قوم نه ګرانو ملګرو پروګرام دی روخانه دا ګرانو ملګرو پروګرام دی دینی مسایل او د اسلام پرانا کې د هغه حل دا ګرانو ملګرو تاسو ته پته وي چې دا پروګرام مونږه د هرې جمعې په شپه باندې دا پروګرام مونږه تاسو په درنه حضور کې تاسو په خدمت کې حاضرېږو او زموږ د هغه رونو خويندو چې دغه مسایل ویږي ته چې کوم دي څه قسمه مسلې راپورته شوي کورنۍ حوالې سره وي یا معاشرتي حوالې سره وي خو چې چاته هم څه مسلې وي نو هغه زموږ سره د ټلیفون په لار باندې برخه اخلي او هغه چې کوم دی هغه مونږ لیکو او د هغې نه پس چې کوم دی ماسخوتنې مونږ د قابل احترام مولانا عطاءالرحمان صاحب په درنه خدمت کې وړاندې کوو او د هغې چې کوم دی مولانا عطاءالرحمان صاحب تاسو ته په تفصیل سره د هغې جواب تاسو له درکوي ګران ملګرو تاسو ته پته وي چې د مازدیګر لمونځ پسې تر ماسخوتن د لمونځ پورې چې کوم دی باقاعده موږ سوالونه اخلو او د سټوډیو په نمبر باندې تاسو کال کولی شئ او د هغې دغه سوالونه چې کوم دی موږ بیا محترم مولانا عطاءالرحمان صاحب ته وړاندې کوو د دغې نه علاوه چې د چا دغه سوالونه ونه لیکلی شي یا وخت هغې ته میلو نه شي یا نمبر بیزي راځي نو بیا تاسو داسې هم کولی شئ چې د لایو پروګرام کې هم نارینه ورونه چې کوم زموږ دي مشران دي هغې هم په ټلیفون باندې تاسو کال کولی شئ سټوډیو په نمبر باندې برخه اخیستی شئ او دغه خپلې پوښتنې چې کوم دی مولانا عطاءالرحمان صاحب وړاندې کېښودی شئ د تیر په څیر نن هم ګرانو ملګرو دغه پروګرام ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږي او د معمولا زموږ سره چې کوم دی مولانا عطاءالرحمان صاحب موجود دی خو که چېرې تاسو سوال پوښتنه مو څه هم وي او هغه مولانا صاحب ته مخې ته کېښودل غواړئ نو زموږ ټلیفون شمیره ده 0905 82 1055 0905 82 1055 د ټلیفون په لار باندې برخه اخیستی شئ د دغې نه علاوه تاسو پیغام هم رالیږلی شئ خو د پیغام د لارې کوشش کوئ ګرانو ملګرو چې صفا خپلې پوښتنې تاسو ولیکئ او هغه د خپل موبایل رایټ آپشن ته بلاړ شئ هلته کې ولیکئ روخان ROKHAN لږ سپیس خپل نوم ولیکئ رضی نوم ولیکئ او څه پوښتنه رالیږل غواړئ هغه راسره په دوه اتیا باندې شریکه کړئ د دغې نه علاوه کوم درانه ملګري د سوشل میډیا په لار باندې دنیا ګوټ کې چېرته چې هم مونږ ګوري نو هغې هم خپله پوښتنه لیکلی شي خپله پوښتنه مونږ ته رالیږلی شي که نن کومې پوښتنې پورې چې کوم دی رسایي ونه شوه یا د کومې پوښتنې جواب تاسو ته میلو نه شو نو په آینده پروګرام کې به ستاسو دغه سوالونه مونږ مولانا عطاءالرحمان صاحب ته مخې ته ږدو د پروګرام شروع کو ګرانو ملګرو خو مولانا عطاءالرحمان صاحب ته اول هغې طرف ته راځم هغې ته ستړي مشي وایم السلام علیکم مولانا عطاءالرحمان صاحب ستړي مشي السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واحد یوسفزے ټیک ټاک خیر سره خیر دی الحمدلله تاسو ښه جي شکر که اجازه دي چې د سوالونو دغه سلسله بالکل شروع کړو ډېره زیاته مهرباني یو ورور زموږ سره د دیر بالا نه پوښتنه رالیږلې دي چې د ماسخوتن لمونځ چې کوم دی امام صاحب څلور رکعته وکړي او بغیر قاعدې یعنې په قاعده باندې کښېنني بیا ودرېږي او مقتدیانو لقمه هم ورکړي خو بیا هم هغه کښېنني په شپږم رکعت باندې چې کوم دی هغې سجده سهو وکړي او سلام وګرځوي وایي چې آیا دغه فرض لمونځ چې کوم دی ادا شوی دی او که نه الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین زما ګرانو قدرمنو مینوالو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بالکل واحد یوسفزے صورتحال لاره چې اوس امام ولاړل مقتدیان ورپسې ولاړلي او څلور رکعات لمونځ د ماسپښین شروع دی او څلور رکعات مکمل شو اخري قاعدې ته امام کېناستلو سید لاړلو واپس هم رانللو او
پنځم او شپږم رکعات ملو کو سي د سوای وکړندوي دا وی چې دا فرض منځ وشلو یا دا ونه شلو د برګ اسلامي تعلیمات داري چې سلورو رکعاتونو وروسته اخري تشهود قاعده چې دا فرض ده نو که د خدای نه خاصه امام صاحب دا څه کړو چې په اخري سلور رکعاتو باندې تشهود تناس او دا غین وروسته بیا پاسېدل او پنځم او شپږم رکعات کړه دوه بنفل او سلور به فرض په ځای باندې لګیدلی لیکن چونکه موجوده صورت کې دا منځ ټول نفل شوی دی او فرض نه دی دا شوی ځکه چې اخري قاعده چې دا امام صاحب نه کړی او دا غینه بغیر هغه پنځم او شپږم رکعات ملو کړل نو فرض نه دی ادا شوی اگر چې هغه څه هم کړل لیکن چونکه اخري تشهود اخري قاعده غفر قاعده او اخري قاعده چې دا فرض ده او د فرض تلافي چې دا رسیده سوی په ذریعہ سره نه کیږي دی وجنه دوی منځ چې فرض نه دی ادا شوی دوباره به فرض منځ ادا کوي جی ٹھیک شي جی ډیر زیاته مهرباني مولانا عطاءالرحمان صاحب یو ورور پښتنه را لګل او دی چې د یو کس عادت چې په موږ کې په زور باندې یا الله لفظ کوم دی هغه خپل نه ادا کیږي ډیر پر څه ها دی ورکه فقهای کرام دلی کلی او یوسفزے جرا درنګ الفاظ چې دی ویل کنه کراهت درجه لري او ترک العمل او عادت عمل چې ترک کول واجب دي البته منصف دي نه بده جی ها یو بل ور هم پښتنه را لګل ته مرګره نه دی چې په موږ کې چې کوم دی فرض قرات چې کوم دی کم از کم مقدار څومره دی او دا غي ویلو سره چې کوم دی د قرات فرض چې کوم دی ادا کیږي کنه بالکل یوسفزے مانځ کې جناب قرات مطلق قرات فرض دی او مطلق قرات فرض دی هغه کې سورۃ فاتحه هم راځي بل سورۃ هم راځي البته سورۃ فاتحه چې ویل هغه واجب دی او سورۃ فاتحه نه علاوه بل سورۃ ملول چې هغه واجب دي لیکن مطلق قرات چې هغه فرض دی اوس تقریبا چې یا یو غټ آیت وي یا وړ درې آیت نه وي نو فرض قرات مقدار چې کوم دی هغه ادا شروع جی ټیک شو جی او کالر دا څه زموږ سره چې په لاین دی دا سره هم خبرې ترې کو 0.9 ګورو چې څوک ګرا سره کم زنه ها دا کالر زموږ پر راونه رسیدي شو مولانا صاحب یو بل نور پښتنه را لګي دی چې یو کس چې کوم دی په د موږ په دوران کې په قرآن په تلاوت کې چې کوم دی د لفظ قاف په ځای باندې دغه په ځای باندې کاپ وي نو وی چې آیا د دې موږ د بار چې کوم دی سو کوم دی په دې باندې چې کوم دی د دې موږ کېږي کنه چې هغه چې کوم دی دواړه قاپ ادایګي کولی شي وایي یوسفزے د بار کې اسلامي تعلیمات دادي چې راځنه الفاظ داسې دي کنه چې د الفاظ د بدلولو سره معنی کې تبدیل راځي چې لفظ بدل شي او بل لفظ استعمال شي او معنی کې کله تبدیل راځي نو بیا موږ فاسديږي لیکن بس اوقات داسې چې معنی کې تبدیل نه راځي نو بیا موږ فاسديږي جی خجی یو ورو پښتنه را لګي چې د ماسپخین او مازیګر په موږ کې قرات چې کوم دی څنګه ویل پکار دي سور پورې چې کوم دی په مزمنه ویل پکار دي وایي یوسفزے د بار کې ډېر زموږ رونه ډېر خويند چې هغه غلط فهمي کې دي کنه زه یو رونه زموږ خويند داسي چې هغه منځ الفاظ ادا کوي لیکن په غړ کې ادا کوي او زبان له حرکت نه ور کوي نو دا څنګه منځ نه ادا کوي چې په غړ کې سره منځ وي سورۃ فاتحه وي یا قرات کوي نور ارکان وغیرہ هغه په ځړ کې وي او په زبان باندې حرکت نه ور کوي ولا نو دا رنګ منځ نه ادا کوي د برګ اسلامي تعلیمات داري چې څوک د ماسپخین مونږ ادا کوي د مازیګر مونږ ادا کوي بس الله سری مونږ نه دي او په دې کې د قرات وی الحمدلله سورۃ وی نو دومره आवाज سره ویل پکاره چې کم از کم انسان هغه تلفظ په زبان سره جوبه سره ادا کوي او خپل आवाज سره سنا आवाज په خپل هم هغه اوري نو بیا به هغه کیفیت چې هغه درست وي ټیک شو جی او کله د ست پلاین دی السلام علیکم جناب وعلیکم السلام وعلیکم څنګه خیر د الله کرم د خوب ورور مې څوک دی رقم زنه زیب خان خبرې کوم د مرګ وروګای نه راحت زیب خان هر کله ته وایي چې سوالم څه دی عطاءالرحمان صاحب ته ما طرفه دعا سلام وعلیکم السلام نماز سوال درې سوال دي خجی زه لکه پهله سپاره نه شروع وکم او سپاو سبقو دا وایم او بیا سورۃ یاسین وایم صحیح الرحمن وایم سورۃ سجدین باندې وایم جی او لکه سورۃ الملک وایم سورۃ المزمل صحیح نو اته عطاءالرحمان صاحب نه دا غره چې په دې کې ماته سحر نشته کنه ټیک شو او بل سوال دا چې هغه د مرکز کې د جمعې په ورځ موږ کومانو ډیر غاڼه یو الحمدلله خلک ډیری جی او یار بس دې خلک په تور سره ډیر پکې موږ کین ما چې عطاءالرحمان صاحب په دې رڼا واټي جی څه چې دا خلک خامخا سره توبې مو پېونی ټیک شو بل سوال جی په دې رڼا واټي ټیک شو جی جی
ها دا د سوال مې و ٹھیک شو بجی تاسو پروګرام اورئ تاسو جواب ملوي جی مولانا تعالی جی یوسفزے ماشاءالله راځي په ډېر هم پښتنې ګړلې جی او د لوړ سي بارے نه قران شروع کې به مختلف سورتونه وي دا عمل ډېر قابل تعریف عمل له او الله جل شانو په دې باندې ډېر بهتر بدلور کی او اجر سیله ول الله ور کی او تلاوت ثواب ته ملويږي لیکن نن په کار درې چې راګدي دا طریقه کار جاری وساتي چې روزانه یو سپاره تلاوت کوي روزانه او میاش ته کې د قران شریف مکمل ختم کې په تلاوت سره نو دا به د لپاره ډېر بهتري او مسنون عمل او مستحب عمل هم دا لري البته د دې سورۃ الرحمن مختلف سورۃ ملک وغیرہ وې دام قابل تعریف کا ده قابل تعریف دی او ډېر عمل له ماشاءالله الله بل اجر کوي دا خدای سي چې مسبقین وي یا ما ذکر وي مستند سورۃ نو وي هم لیکن روز په آغاز کې د په کاردار چې کم از کم یو سپاره دی وي او میاش کې د قران شریف ختمي دا مسنون عمل او بهتره طریقه هم دا په دې باندې عمل کړه عمل پیرا کېدل پکار دي البته موجوده چې کوم دې کار جاری تلاوت متعلق جاری ساتي دا ډېر عمل دی د بهتر عمل له سنت نه خلاف عمل نه دی جی دویم دی دا وایي کنه ځنه خلک ټوپای نه بسري البته دا ست چې د مانزه لپاره ټوپای شرط نه چې د ټوپای له بغیر مونږ نه کیږي البته مانزه آداب داری پکاردار چې انسان ټوپای بسر باندې کیږي او منځو کې دا مانزه آداب کې راځي البته یو کس داسې چې دا نامه نواخلي اعلان دي د زنګونو پورې دا بدن ستر چې دا پټ وی او هغه نه نور کپڑے لباس کمیس وغیرہ نه بیا هم دا غمون زدا کیږي لیکن نمازه اداب داري چې انسان بدن چې هغه کپڑے کې پټ وی او دا رنګ سر باندې هغه ټوپي وي نو زوم د خپل ځوانان ته خپل مرګرو ته منوال ته د گزارش کوم چې کلم منځ کوي عبادت کوي الله جل شانو دربار کې تاسو سره بسجد کېږي په کاردار چې انسان داسې حالات کې وي چې مؤدبانه حالات کې وي نماز چې کوم آداب دا غلي حاضر ساتي ورنه بغیر ټوپي نه بغیر منځ کېږي لیکن آداب نه خلاف خبره ده صحیح جی مولانا صاحب یو بل ملګری راست پلاین جی السلام علیکم جناب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دی الله کرم دی چې څوک را سره خبرې کوي کوم ځای بغزرین ملک ما ضلع باجوړ نه خبرې کوم د ماجان بغزرین ملک صاحب څنګه خیر دی مولانا صاحب سلام کوم وعلیکم السلام زه یو ورځ کوم خبرې په څوک کوم په لږ په تفصیل باندې تاسو واکړه خاص یو جیرای اوس د پلار د خر په کاله کې مړه سره هغه بچی دي او هغه خر کور باندې د کچا خپل غلې راپورټ وکړ وجدا تا وجلې د مداغه اوس کې جوړه کیږي نو دا هغه دغه کوم دی نیک اوس نیک اخلي نو دا نیک د بچو دی دغه بچی خو هغه په کور کې ستاسو د څلور شپږ معصومان دي نو چې دا نیک د بچو دی او کده د پلار دی په دغه ځای باندې دا سوال ریپیټ کړئ تاسو مولانا صاحب صحیح نه رسید سوال دا دی چې یو جیرای اوس د پلار د خر په کور کې مړه شو کنه یو جیرای د خر په کور کې وفات شو جی او د خر په کور کې وفات شو دا د بچین دی او پلار د داوا وکړه چې دا تا وجلې دا ها پلار په داوا وکړه چې دا تا وجلې جی او چې دا جیرای تا وجلې دا نو د جیرای په دغه اخلي نیک اخلي نو په نیک څه ته وایي نیک څه ته وایي نیک دی روپوتا وای روپوتا خدای په بدله کې د مرګ په بدله کې ته پیسې روپې ته غواړي بیا روپې ته غواړي چې کوم دا تاسو کو چې شریعت کوم کې جنات د بچو جوړیږي د جنې او د جنې د پلاس جوړیږي د جنې خو بچین دي جی او نو دې کې باندې مولای کړه ټیک شو تاسو جواب ملاويږي پروګرام ورخه ډیر زیاته بنانه ملک سے خوشاله اوسه جی مولانا جی بالکل واحد یوسفزے مرګ هم پښتنه کړل اصل کې دی باره کې بنیادی خبردار چره الور خدا چې ثابت شي چره دا دوی وجلې دا کنه چې ثابت شي چې وجلې دا نو بیا غنرو هغه دیت ته مکمل پکار دی یو خدای چې صلی دا یو خدای چې معاف کولم شي سلام کولای شي او دین علاوه چې دیت ما غستې شي جی نو دیتم دا وی حق دی دا په صورت کې چې دا خو ثابت شي چې دوی وجل نو څنګه داوای کړي او حقیقت کې وی وجل نه په خپل مرګ باندې مړی او مړی او بیا غي پیسې اخلي نو دام جایز نه ده په بدل خدا چې ثبوت اثبات دی وشي چې دا جنای وجل دوی داو کنه دا دوی وجل اسخر وجلی نو په کاردار چې بیا هغه ته سزا ورکړي شي بلکې قانون چې قانون دایره کې سزا ورکړي شي او سزا ورته نو نور کول غواړي د سیم کولج چې مکمل پیسې ورته معاف کی او کنه معاف کی د سیم کولج دیت نه واخلي دیت نه واخلي مکمل کو دیت نه کم په پیسو باندې سولو کې سلام کولای شي په کم پیسو باندې خو دوی رضامندۍ خبره لیکن هغه د دوی د ماشومان پیسې مرسي او د ماشومان چې کوم سومره دي هغه مطابق سره به هغه ترسي او د رنګ د والد سپتم د کې سره سي ټیک شو جی مولانا صاحب یو بل کالر ملګری په لاین راغی سره خبرې کوي جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام رور مسوک د رقم زینا جی تلاش بندګي احمد ګلینا افضل حسین خبرې کوم خاجي افضل حسین څه ور کوي ته جی
مولانا صاحب ته زما سلام. وعلیکم السلام. دا غي نه پس دا سوال لې چې ګیرله یا یختونه څوک رنگ ور کوي کنه د پدې باندې مونږ کیږي کنه کیږي. ټیک شه بل سوال ورشته دی. بل سوال دا دی چې په لکه سحر سړی سورتیاچین وایي کنه نو او د ماستن ته تبارک الذی سورۃ الرحمن او سورۃ واقعه سره وایي کنه جی جی او به سحر سورتیاچین وایي کنه جی دې څومره ثواب ملایي. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جواب تاسو ته ملاويږي جی پروګرام اور کډه زیاته مهرباني جی. جی جنید بھائی اصل کې وختونه رنگ ورکول شي کنه هغه د سي چې راګي د کیمیکل نشته چې هغه په چمړه باندې ودر د سي چې راګي جسم وي او جسم په چمړه باندې چسپاشي او د هغه د وجه نه وبلاندې نه رسیدا صورتي حال نه نو ګرام منګسو کو لغل ورکی وختونه ورکی رنگ نه ولاندې چمړه ته هغه جسم نه داسي چې راګه جو کا چمړه پر اون خلی د نو به ډایرک چمړه ترسي سلاسه معنی سبل شي نه چمړه او د وختو په منځ کې دی وجنه او د سودس کی غسلم کی غسل او دس دنه کېدو ته برعکس سوال نشته او دیم سار مله سورۃ یاسین وړه خبره ده تبارک الذی وغیرہ مختلف سورتونه وای ډېر بهتر عمل له او الله جل شانو په دې باندې دومره سیلی ور دومره انعامونه ورکي دومره ثوابونه ورکي چې هغه سه امتحان انشاء الله تعالی چې سو واړي هغه شنه ورکي الله تعالی چې څنګه کول واړي هغه شنه کول شي څومره اجر ثواب ورکي الله جل شانو په دې باندې عالم دی او الله پوهه لیکن بدل په کار درا چې په توازن کې سره عاجزۍ په حالت کې هغه د تلاوت او ذکر اذکار هغه جاری وساتي. ٹھیک شو یو کله بل پلای نه بولو السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. تاسو السلام مولانا صاحب. وعلیکم السلام. خو غرور نه څوک درکم زنه. رحیم شاه خبر کوم دا رنګ د امان شاه نه. رحیم شاه جی څه پوښتنه لري جی رحیم شاه صاحب؟ سرجیز زمیندار مازه چې من چې کله ټماټر دغه منډه ته ویسو چې منګه لاس مثال کې لاس کاټنه ویسو 15 ویسو چې من کې کم کور ته پاکي کمی لزر مثال کې روپۍ راړو 15000 نو منګه دا غوښنه زکات ورکاو. لاندې چې وای چې نه تاسو کومه د ګاډي کرایي د فرازي الټن کمیشن مزدوري کاټشي داغه زکات هم پتا ته نو ما چې زما دا غړي چې که من چې کمی روپۍ کور ته روغ راوړو دغه نه من زکات ورکاو کنه دا کمی کرایانه کمیشن کې نه کاټشي دغه زکات هم پمنګي. ٹھیک شه بل سوال نشته دی؟ نجیب السوال. ٹھیک شو جی جواب تاسو ته ملایي جی مولانا. جی بالکل علماء کرام پر بالکل بهتره خبره کړې ده کوم قریب دي من راځي کوم اخراجات چې راځي هغه د دې نه شي مستثنا کېدي هغه زکات هغه ټول مثلا چې بده باندې خرچه مرچا 5000 راغلي او 10000 روپۍ دي کاټن ور شولې ټوټل 15000 روپۍ شولې اگر چې دا 5000 روپۍ خرچه مرچا راغله دی په ټوټل 15000 روپۍ نه زکات وباسي. جی یو ورور پښتنه را لیکي مولانا صاحب وایي یو کس د مونږ کې سورې فاتحه اونل ولي صرف سورې اخلاص ولي او رکوع ته لاړ شي دې لپاره څه حکم دی؟ دا جنت بھائی سورۃ فاتحه ول چې هغه واجب دی سورۃ فاتحه نه علاوه بل سورۃ ملول چې هغه واجب دي نو واجب د انسان نه پاتې شي او هغه به د سو کې د منځي مکمل کیږي او سورۃ د واجب پر خودل چې دا هغه تلافي چې هغه بس د سو سره کیږي بالکل منځي درسته وي چې سوا وکړه. ٹھیک شو جی او کلر پلای مې راځي سره خبرې کوم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. وای څه څنګه خیر ده الله کرم ضرور مسوک دې رقم زنه نوید خبرې کومه دا رنګ خاجي نوید صبر کړی ته وای پروګرام کې تاسو ته عطاءالرحمان صاحب سلام. وعلیکم خوشاله سوال جی وای سوال مې دا دی کنه اکثر خلک په منځ باندې ولار یا ځان نه ولار یا جمع کې ولار کنه جی جی په موبایل ورته راشي یا موبایل راوافي جب نه نمبر وګوري بیا واپس کیږي بیزی کار کنه نو عطاءالرحمان څنګه دا پوښتنه ده چې لکه په دې باندې به مونږ باندې ساتل پریوځي کنه. ٹھیک شو بل سوال نشته؟ وای چې بل پوښتنه دا اکثر خلک وای لکه د شپې کې سمولې جرابي وباسي کنه دا پوښتنه مې هم د عطاءالرحمان جرابي وستل بکار دي کنه. وای ٹھیک شو جی جواب تاسو ته ملایي جی مولانا. بالکل وای د سبزی مرګري هم پوښتنه کړل جی اصل خبردار چې مانځه کې داسې عمل انسانو کې چې هغه ته عمل کثیر ویل کېږي نو عمل کثیر سره مونږ فاسدي عمل کثیر ډېر تعریفونه یو تعریف دار چې بهر د مانځه نه بار یو کس او مانځګزار پر یک عمل شروع کړي او بار کس چې هغه داسې محسوس کی چې دې خدای سي معلومي لګه چې مانځه کې نه هغه ته عمل کثیر ویل کېږي. البته موبایل افقول چې علماء کرام دا لیکلي چې عمل کثیر کې ناراضي د معمولی خبره معاف دي دین کې تنګی نشته اساني ده چونانچه د زنو مدرسو نه د باره کې فتویم جاری شوی چې په دې باندې منځ فاصله کې نه
او بل کوېسچن دوی دا کړو چې را جرابې شپې اصل کې شپې چې انسان کله دیکي په کار دار چې داسې حالت کې ایزي بالکل د چیز چې داسې کنه چې فارغ کپڑے پړې هلکا کپڑے هغه شپې لپاره غوندي نو جرابې داسې چې کله جرابې د پخپو کې نه ته تبا تنګواله محسوسي کې دقت ورته محسوسي کې نو بهتر ده چې جرابې وباسي که جرابو سره سګو د شنو سګو نه نشته لیکن جرابو سره داسې پړ لباس سره انسان ته دقت محسوسي کې نو داسې حالت کې دیګدل پکاره چې انسان دقت کې غونې کنه جی ټیک شو جی ډیره زیاته مهرباني نوی ضرور ته چې کوم دی جواب ملو شي دا سره کالر په لاین مولانا صاحب د سره خبرې اترې کوم جی ګورو سوق دی را سره رقم سلام السلام علیکم سلام وعلیکم السلام خو ګورو سوق دی رقم سلام زه درویش اجابات نه خبرې کوم جی درویش څه وختونه کول غواړي زه دا وختونه کول غواړم چې مولانا صاحب معلومات کول غواړم چې کله مولوی صاحب په مانځه ولاړی او هغه چې تلاش شي کنه جی 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 او هغه چې مان دا چې ولګي د دې څنګه په مکلانی لګیدل او وروسته په مقتدی لکه دا غینه چې کوم نو مخکې چې تلاش دي نو آیا په دې مقتدی نشي کنه ٹھیک شي جبل سوال نشته جواب تاسو ته ملوي سر جی جی واجب سبزی دا ډېر بیا د مقتدی دی کنه چې امام تابعداري کړل او امام لا سر نه کته کړی او ډایرکټ امام نه مخکې کنه ته امام تابعداري واجب ده امام موږ په کې دوه باندې کیږي لیکن د ناپسندیده عمل اختیاري او داسې عمل اختیاري چې هغه د سنت نه خلاف عمل نه بلکې در پر تابعداري چې امام کله تکبیر وې دله تکبیر ویل پکاره چې امام کله سیدی ته زیدل سیدی او سیدی لتل پکاره امام کله رکوع دله رکوع لتل پکاره او در چل کنه ټک 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 نمخې دوه ډېر جلدی چې دوه په جلدی راغو بیا امام پسې مو درګه ځل منځو کا یا کورګه غضب مخالار کا لار دی تجارت کې بزنس کې بلکې چې امام پسې ودرې دی بیا امام تابعداري کا ډېر په آرام سره ډېر په سکون سره د امام تابع حرکات ګره د امام تکبیرات ګره د امام رکوع سیدی ته ګره مخ کې هغه اور پسې مقتدی لیکن چې د خدا نه خدای د سمو کې او په سیدی ته د مقتدی مخ کې لاړ شي د امام نه مخ کې لاړ شي او امام سره سیده وکي او امام سره اوچت شي نو منځ په ادا کېدو باندې کېږي منځ فاسدي کې نه لیکن عمل چې کوم دی عمل ټیک نه دی ٹھیک شو جی مولانا صاحب کو تاسو اجازه لګي وړو ته دمکو دا کنه پس پروګرام ته ګرانو ملګرو وړو ته دمکو او دا غینه پس پروګرام ته بیا راځو سره ته کوم مزه زموږ سره څه چرته سره رابطه کول غواړئ 09015 زموږ ټلیفون شمیره ده په دې باندې تاسو خپل کال کولای شئ خپل مسله مولانا عطاءالرحمان صاحب ته وړاندې کولای شئ خو کوشش به داسې کوئ چې مولانا عطاءالرحمان صاحب د یو سوال جواب ورکړي تاسو به انتظار کوئ لږ هولډ به تاسو کوئ دا غینه پس بچی دی نو تاسو کال نه رکیږي دمکو ګرانو ملګرو واپس بیا راځو आवाज़ के राज़े मननी की रावड़ा दिल तरणाई रावड़ा जदतिया रूपूरियम दिल तरणाई रावड़ा जदतिया रूपूरियम खबर आवाज़ के राज़े मननी की रावड़ा दिल तरणाई रावड़ा जदतिया रूपूरियम दिल तरणाई रावड़ा जदतिया रूपूरियम खबर आवाज़ कभी इंसाना देना खबर श मुसलमाना देना खबर श मुसलमाना खबर आवाज़ कभी इंसाना देना खबर श मुसलमाना देना खबर श मुसलमाना खालिरान शे अमलदान करत रावड़ा दिल तरणाई रावड़ा जदतिया रूपूरियम दिल तरणाई रावड़ा जदतिया रूपूरियम माँ के मारा नौलमान दे यम प्यार माँ के खफगान दे यम प्यार माँ के खफगान दे माँ के मारा नौलमान दे यम प्यार माँ के खफगान दे यम प्यार माँ के खफगान दे जुल्म फजान कड़ता से रोशनाई रावड़ा दिल तरणाई रावड़ा जदतिया रूपूरियम दिल तरणाई रावड़ा जदतिया रूपूरियम खबर तोर तन दत्या रूपूर दे दबद अमल दपार दे दबद अमल दपार दे
قبر تور تم د تیارو کور دی د بد عمل د پاره اور دی د بد عمل د پاره اور دی کامیاب پهلای اخلاق تخوک نبی راوړه دل ترنای راوړه د تیارو کور یم دل ترنای راوړه د تیارو کور یم ہدایت شاہ سو کدارن کے دان جہنم تور گزارن کے دان جہنم تور گزارن کے ہدایت شاہ سو کدارن کے دان جہنم تور گزارن کے دان جہنم تور گزارن کے د ایمان شمع د الله رضا منځي راوړه دلته راوړه د تیارو کور یم دلته راوړه د تیارو کور یم قبر اواز کوي چې راځي منلي کې راوړه دلته راوړه د تیارو کور یم دلته راوړه د تیارو کور یم قبر اواز کوي چې راځي ملني کې راوړه دلته راوړه د تیارو کور یم دلته راوړه د تیارو زړګیا من جوړ شد روزي نمرازا کلاړې مدینه ته مدینه نمرازا کلاړې مدینه ته مدینه نمرازا زړګیا من جوړ شد روزي نمرازا کلاړې مدینه ته مدینه نمرازا کلاړې مدینه ته مدینه نمرازا یخفی ابل پکی کرز مدینه منوره دا خفی ابل پکی کرز مدینه منوره دا جنت نخکل لاری او کسی نمرازا کلاړې مدینه ته مدینه نمرازا جنت نخکل لار او کسی نمرازا کلاړې مدینه ته مدینه نمرازا زړګیا من جوړ شد روزي نمرازا کلاړې مدینه ته مدینه نمرازا ګرانو قدرمنو ملګرو یو ځل بیا تاسو ټولو پښتنو ورونو ته مشرانو بزرګانو ټولو ته هرکلی او ستړي مه شئ وایم کوم خلک چې موږ د خپل هیواد نه بهر ګوري هغوی ټولو ته هرکلی ستړي مه شئ ورته وایم ګرانو ملګرو پروګرام دی دیني مسایل او د اسلام په رڼا کې د هغې حل په دې پروګرام کې موږ موجود یو غږ او اواز تاسو سره ګرانو ملګرو د FM 100 روخان اگر تاسو څه پوښتنه کول غواړئ زموږ سټوډیو نمبر دی 0945 82 09 یو سلور 15 مولانا صاحب که تاسو اجازه دي پښتو طرف ته یو ځل بیا راځو جی یو پښتنه موږ ته یو ورور د بره دین را لګلې ده او دی وی چې د سحر مونږ کې چې کوم دي د سنتو نه پس یا د ماسپخین د سنتو نه پس چې کوم دي د فرض او د سنتو ترمنځ چې کوم دي یو انسان سنتو کې نو آیا د فرض او مخکې چې کوم دي خبرې کول چې کوم دي اسلام دې باره کې سوي لکه مقصد دا نه چې ماسپخین سنتو کې بیا دنیوي خبرو کې مشغول شي یا سحر سنتو کې بیا فرض لانه کړي او دنیوي خبرو کې مشغول شي د باره کې علماء کرام فقها کرام دالي کلی چر بعد هله کلی چر سخت حکم لګول لیکن چې مون په دې باندې فاسدي کې نه فرض فاسدي کې نه مون فاسدي البته ثواب کمیږي نو محسنون طریقہ دار ہے چې سنت سره ہوگی به ذکر اذکار کې مشغول شي تسبیحات کې مشغول شي او تلاوت کې مشغول شي او جمع منذ ټائم راشي او بیا د امام سره فرض ادا کړی شي دا مسنون او مستحب طریقہ ده لیکن که ته خدای نه خاص تعالی سنت او د فرض او منځ کې څه خبره ترې دنیوي کین او غیر وجه نه مون فاسدی کې نه نقصان نه کیږي لیکن البته دا لیکي چې په ثواب کې کمی راځي جی یو ورور د میدان له پوښتنه را لګي مولانا صاحب او دی وی چې زموږ طرف ته چې کوم دي ځنې خلک داسې دي چې خپل کورونو کې زنانو ته حکم ورکوي چې تاسو جمعه ته لاړ شئ او امام پسې چې کوم دي
د جمع سره مونږ ادا کړي د باره کې اسلام سره بالکل جنت وی نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې خدا سیوا لیکن کله چې رسول فتنی زمانہ را نبی علیہ السلام خود موجود او قران شریف نازل دلو وحی نازل دلا د فتنی زمانہ نه په وخت کې اجازه تو زنانو په جماعت کې مونږ ادا کولو لیکن هغه رسول زمانہ د پر فتن زمانہ را الله خبر عمر رضی الله تعالی په زمانہ کې دا صورت خطرناک حالات سره مخامخ شو عمر رضی الله تعالی زنانه بیا منې کړلې چې عائشہ رضی الله تعالی عنها ته شکایت زنانه وکړل چې عمر رضی الله تعالی عنہ موږ جماعت نه منې کړیو عائشہ رضی الله تعالی عنها دا فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم تر موجوده حالات باره کې داسې موضوع دا حالات هغه وخت کې یا داسې ورته پته وي نبی صلی الله علیه وسلم په زنانه مسجد نه منع کړی وي عمر رضی الله تعالی عنہ حکم ډیر واجب کړو چې را د فتنې زمانہ د فتنې دور دی داس نه چې رسم مسایل سره مخامخ شي دی وجنه نبی عمر رضی الله تعالی عنہ منع کړی زنانه ول کور منځ کې کول پکار دی کور د وی لپاره چې دا واره فاضل بهتر زیره او په پرده مو زاده کې جمعه ته تک راته کې ډېر فتنې او ډېر اندیشي او ډېر مسایل چې هغه مخ ته راځي جی مولانا صاحب یو بل لور پوښتنه لګي دي هم د میدان نه پوښتنه کړې ده او دی چې په یو ځای کې چې کوم دی امام چې کوم دی هغه مسافر دی او مقتدی چې کوم دی هغه مقیم دی دا علاقې کاسته نو آیا امام چې کوم دی د خپل 2 رکعاتو نفس چې کوم دی سلام جر رسول نفس په مقتدی به د خپل نور 2 رکعاتو سره سکیږي مقتدی په پاسي او 2 رکعات به وکړي کنه په 2 رکعاتونو کې باندې سورته فاتحه وي او نه بل سورته وي بلکې ولري او به چې 2 رکعاتونو بعد کی او سلام وګرځي جی 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 یو بل نور پوښتنه را لګل دي د تلاش نه دی ک چې په موږ کې چې کوم دي سورته فاتحه په ځای باندې چې کوم دي التحیات ویل نو دي لپاره چې کوم دي څه حکم دی آیا موږ کې کې سورته فاتحه په ځای باندې تحیات ویل یا تحیات په ځای باندې سورته فاتحه ویل نو دی باره کې فقهای کرام د لیکلي چې سیده سم وکړي جی سجده سم وکړي جی یو بل نور پوښتنه را لګي او دی چې که یو امام چې کوم دی نو هغه په هیر باندې کوم دی جاری نماز په چې کوم دی په مزه आवाज باندې چې کوم دی د ماسپخین موس چې کوم دی په بلند आवाज باندې چې کوم دی قرات ویل د دې لپاره څه حکم دی نو کې نبی چې اپس आवाज سره رو आवाज سره ویل واجب دی په زور منوي بیا په غمنه سیده واجب کی سیده سو بګي شفا مکه مکرمه کی زمزم د هر یو بل نور پښتون را لګي مولانا صاحب دی ک چر یو کس کوم دی د سجدي د آیات سره خجی بخنه غواړم یو کال د سات پلان نه مولانا صاحب دغه سره خبرې کو السلام علیکم جناب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی خو ورور مسوک دې کوم زنه زه مبارک زیب د سعودي عرب نه خبرې کوم خجی مبارک زیب صاحب هر کله راشي جی سلام شه زه مولانا عطاءالرحمان صاحب ته سلام کوم وعلیکم السلام جی سلام نه بعد دلته موږ سعودي عرب کې عمره د زو ورنۍ عمره کې د مرګري سر وهره د دویمه عمره کې کینو هغه کې بیا درېمه حصہ سر جریه پران نه کړ کې لګ زغونه ټیکټ کې نو ما چې د قرآن د حدیث پرانا کې مولانا عطاءالرحمان سے موږ دې معلومات راکې ټیک شو بل سوال لشتر جی نه بل نشته مهرباني ټیک شو جی تاسو جواب ملاويږي جی پروګرام ګوره ډېر مهرباني جی مولانا وایي سوي مبارک زه به تدا گزارش ته چې لول عمره دوی کې نو بیا لول عمره پر حکم دار چې قصر یا حلق مطلب چې ټول وخت خریل او قصر دار چې ټول وخت واړه کول دار معتمر د پاره د عمره چې کوي کې هغه پر د عمل واجب دي اوس یو قصدار شي اول عمره کې او بیا د سر جری هغه یا قصر یو حلق کې یا چې کوم دنه هغه قصر کې واړه کې وخت ټیک دا او دویم عمره بیا د کې مسجد عائشہ ترال شي مسجد تنعیم تلاړ شي ته کې دویم عمره کې بیا چې واپس راشي بیا دویم سے درې میں سے کټ کې د سنت خلاف عمل له وای مګي کدرې مګي او سلورم کې سمره عمره کې په هر صورت کې بیا د پورا د مکمل سر حلق مګي یا بل مکمل سر چې کوم دی قصر کې دا د حکمونه چې کوم دی دا لازم دي دا حکم جره نه متمر د پاره دی البته دې لپاره بهتر دره چې کله عمره وی کنه دا اگر لپاره د بهتر چې طوافونه زیات کړي ځنه کسان اندازې ځان تکلیف کې واجب لاړ شي عمره کې بیا بار بار زی مسجد عائشہ توال ته کې حرام تړي بیا راځي بیا عمره کې بیا عمره کې هغه بهتر عمل دی لپاره دره چې طوافونه کې دا غو ځمنه کې ثواب ډیر زیات دی البته ډول صورت کې دوه عمره کې او غدري کې په هر صورت کې قصر یا حق دي هغه واجب دي جی کمل سر ټیک شو جی مولانا صاحب یو بل پوښتنه زموږ سره راغلی ده او ضرور وایي چې کچري د سجدي د آیات په ځای باندې کوم دي صرف ترجمه ویل شي نو آیا دغه سجده په دې انسان باندې کوم دی واجب کیږي کنه جی باندې لیکل ما کنه آیات سجده چې آیاتونه د الفاظ تلاوت کوو چې د واجب کیږي دا رنګه آیات سجده دی په عبارت د عربی تلفظ نه کړو بلکې ترجمه هم تلفظ کړو بیا هم سیده واجب کیږي سیده تلاوت واجب کیږي یو خور پوښتنه را لګل د مولانا عطاءالرحمان صاحب د تیمرګری نه او دی ویلي دي چې سرنګ نارینه چې کوم دی د اذان چې ویل کیږي نو دا غي جواب ورکي نو آیا زنانه به هم دغه
اذان چې کوم دی همدغه شان جواب ورکړي څنګه چې ها بالکل علماء فقهاء کرام دا لیکلي زنانه لپاره مسنون عملدار چې هغه هم دغه شان جواب ورکړي. الله الله واغفر لي والمسلمين الله 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 حسبي ربي جل الله. خجي یو بل پوښتنه زموږ سره راغلې ده جی مولانا صاحب دی چې یو کس چې کوم دی د رکوع نه بغیر سجدې لاړ شي او دوباره رکوع کې نو د دې ادایګي سره چې کوم دی موږ به دوباره کوي کنه نه به کې د دې تر رکوع سي دې کې ترتیب چې واجب دی دوباره به د سجده کوي جی یو کس چې نو په موږ کې ډیر زیات وسوسه راځي او دا غیر د پکول لپاره چې کوم دی د بار بار اعوذ بالله وی په منځ کې وینو وی چې آیا په دې باندې چې کوم دی موږ فاسدي کې انا جو واحد یوسفزے په دې باندې موږ فاسدي کې خجي بخنه غواړم جی مولانا صاحب دا ساتو کالر په لاندې زموږ سره هغه سره خبرې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څوک سره خبرې کوي کوم ځای نه؟ زیورحمان جی خبرې کوم سعودي عرب نه راځي. زیورحمان هر کله ته وایم جی ډیره زیاته مهرباني وایي چې با مولانا صاحب سلامونه وایي. وعلیکم السلام جی څه سوالم دي جی؟ وایي چې با انسان دی او داسې کوي مطلب سهار نه بیا او داسې کوي او جرابو باندې مسه کوي آیا دا کېږي او کنه کېږي؟ ٹھیک شي جی بل سوال شته؟ او وایي چې په موبایل کې قرآن مجید ساتل او یا تلاوت کول مطلب دا چې تکیه انسان ولګي او تلاوت کوي نو دې سره حکم دی. ٹھیک شو جی ٹھیک شو. او د شپې بیا خوراک دې سره د شپې زیات خوراک چې څوک کوي وایي چې یو تاسو بل لا کوم چې آیا زموږ ویزه چې کوم وي نو نه دا بل سوال پوره کې کنه چې د خوراک حواله سره تاسو خبرو کوئ چې شپې خوراک څوک زیات کوي او چې لکه مثلا د پیاز د شپې خوراک سره د پیاز د شپې خوراک سره جی ښه او چې به یو موږ راغلي د کور په ډرایورۍ په ویزا باندې جی بهر مزدوري کوو چې مثلا کفیل لا کوي چې تاسو بهر مزدوري کوئ ما سره مزدوري نشته دې کې څه حکم دی؟ ٹھیک شي جی ٹھیک شي ٹھیک شو جی تاسو پروګرام اورئ جی جواب تاسو ته ملوي جی مولانا صاحب دی درې سره پوښتنه بالکل وجه سوچ اصل کې بنیادی خبردار کنه جراب متعلق دارا چې کوم دا مروجه جرابې چې کوم په بازار کې ملويږي په دغه جرابو باندې چرته مسنه کې چم دا ثابت کړل ډېر داسې اسانه طلب خلک داسې دي چې را په د موجوده جرابې چې په دې باندې هم مسکول غواړي او ځان ته اساني لټي. دین خو ظاهر خبره دي دین آسان دی لیکن دین دومره آسان نه چې انسان خود سخته کارونه شروع کړي داس دومره ځان ته آسان نه دي په کار چې څنګه لړ کرا لاغه شي عمل وکي څنګه سوچ رالو څنګه فکر رالو هغه شان عمل وکي. موجوده جرابې چې کو دي په دې باندې مسکول جایز نه دي. البته هغه جراب چې هغه څه شرایط دی او دا چې دا څه جرابې وی کنه چې هغه باندې پاسو بوا چې ولاندې ته نوځي نو بیا په مسه جایز ده. دا جرابې چې پړکی پر خود پر ټیټ کیږي او دا جرابې چې هغه په هغه کې 2-3 کیلومتر د سفرونو بغیر هم دي او ګویا چې د موزي او قسم دی هغه جرابې سخت وي نو هغه باندې بیا مسه جایز ده. لیکن کوم وجه جرابې چې بازار کې مليږي چې پاسه په بوا چې غلاندې ته نوځي نو په داسې جرابو باندې مسه کول چې کوم دي هغه جایز نه دي. اوس کوم دی بارا کې ویلې تحقیق مزید تحقیق کول غواړي نو هغه مسره پیسې باندې به وږي. دویم دا کنه موبایل کې چې قرآن شریف دی تلاوت کې انسان موبایل کې قرآن شریف بالکل تلاوت کیږي ثواب انسان ته ملويږي تلاوت لیکن دی چې تکیا سره ولګي نو مان د تلاوت آداب دار چې انسان ته تشهود په حالات کې کینی تحیات په حالات کې کینی د تلاوت جاری وساتي دا یو مستحب طریقه ده آداب دی تلاوت. لیکن خدای نه خاصه چې ډډ لګولې د تلاوت کې نو بیا هم د تلاوت ثواب ته ملويږي لیکن آداب نه لګا خلاف ده جی. او بل چې شپې خوراک مراک د پیاز خوراک سره نو چونکی اصل کې د پیاز سره د استعمال کې کنه غیر وجه نه بیا بدبو راځي یا فرشتو ته تکلیف راسي څنګه مرګره هغه ته تکلیف راسي نو دې باره کې طریقه دا نه چې کله پیاز استعمال کې جمعات تنزي او خود روټای سره وخوري او بیا د کې نو غلا پکاره چې خوږ څه ځای په استعمال کې نو بیا نه پیاز پینځ دی هغه بیا ختمي. بل دا چې رامون ډرایورای په ویزه باندې راغلی کنه بیا بهر کار کوو پس کې د حکومت سعودي حکومت قانون خو دارای چې را کومه پیشهي نو کار با کوي چې کومه پیشهي کار به کې پیشه با اختیاري اوس کفیل ته تجارت ورکو لیکن ګورنمنت خو تجارت نه ورکړه کنه ګورنمنت تجارت نه ورکړه. البته د چې کوم کمای کوي او کوم پیسې حاصلې نو هغه خو د مهنت کې د مهنت په سله کې د پیسې حاصلې پیسې خو د لپاره حلال دي. البته دومره ګناه ورته ملويږي چې دا ګورنمنت قانون چې دغه مخالفت کوي قانون خلاف ورزي کوي دا هغه ګناه ورته ملويږي لیکن کومه پیسې چې د مهنت مزدوري کوي بار او پیسې حاصلې هغه د لپاره حلال دي د لپاره حلال دي لیکن صرف دا چې ګناه ورته صرف دا ملويږي چې ملکی قوانین خلاف ورزي ده صرف. ډیره زیاته مننه مولانا صاحب
صاحب د دومره تفصیلي جواب ورکولو. یو ورور پوښتنه کړې ده، د ورور چې کوم دی هارون نوم یې دی، دې تپوس کړی دی چې زما ترور چې کوم دی زموږ په کور کې چې کوم دی مدرسه کوله او کړې وه په یو کمره کې، هغې کې به چې کوم دی ماشومانو ته سبق خو اوس چې کوم دی دغه ترور مې واده دی ریسنټلي نږدې، نو وایي چې آیا دغه کمرې واشروم چې کوم دی نو هغه موږ استعمالولی شو که نه شو؟ جی بالکل نه دی، ځکه چې هغه د وقف کړي مدرسې لپاره وقف ځای خو نه دی، عارضي طور باندې په هغې کې د مدرسې سیستم جاري شوی او درس او تدریس کېدلو عارضي طور باندې د کور یوه حصه ده چې د مدرسې لپاره وقف نه وه، دې د وجې نه په خپله استعمال کړی راوستی شي. یو کس یو خور پوښتنه کړې ده د جندول نه، او دی وایي که یو کس چې کوم دی د مړي سره خوا کې ناست د وخت بچت کولو یا چې کوم دی د وخت نه پیدې اخیستلو لپاره چې کوم دی د هغه په خوا کې چې کوم دی تلاوت کوي، نو وایي چې آیا شرعاً دا چې کوم دی جایز دي؟ یو صورت چې هغه بالکل اتفاقي دی، هغه دا چې تلاوت جایز دی. هغه اتفاقي صورت دا دی چې مړي ته غسل ورکړی شوی، د غسل نه کفن ورته ورکړی شوی او بیا هغې څنګ کې تلاوت څوک کوي، بل اتفاق جایز دی، څه کراهت په دې کې نشته. البته د نامه کې بعض علما دا فرمایلي لیکلي دي چې غسل ورته نه ورکړی شوی، کفن ورته نه ورکړی شوی او د هغې نه مخکې تلاوت کوي نو مکروه دی. لیکن بیا اکثر علماء کرام دا لیکلي چې غسل ورته نه ورکړی شوی هغه نه مخکې تلاوت کوي نو لا حرج فيه، څه حرج پکې نشته. ٹھیک شي جی، بخښنه غواړم دا ساتو یو کالر په لاین دی، مولانا صاحب د هغې سره خبرې کوو. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. خیر دی، الله کرم. ضرور مې څوک دی د کوم ځای نه؟ عزت الله خبرکم سرینا. عزت الله د سرینا. عزت الله صاحب څه تپوس کول غواړئ؟ لږ اواز ټیک کې، ستاسو اواز کټ کېږي. جی جی تاسو خبرو کې؟ هلو جی جی معتد استاد یې سړنه مون خدا شي ورځ یاد دي بندته خو مون نه یاتي وای زمانه کوم خدا شي په دا کوم برابر قضا بسنګ راګرځي چې دا ته پته نه چې مانه کم یو مون د کم ټایم قضا شوی دا سي. جی جی دل سوال دی. جی بل سوال شته؟ اته یو سړی چې کوم دینو کفارو جی نشي د میاشتې پر لپاره چې کوم روزي او هغه ته چې کوم دینو کله 59 روزي ونیوي بیا سار فرض کا فرض رمضان روزه ده کنه جی. خجی او د 60 روزي نیولې سار د دې نو فرض نه کیږي، فرض نه نو 60 چې کوم روزي نیولې هغه مهنت ځای کیږي د وس کوم دي صورت اختیاري چې کوم نو فرض روزي نه بچي او دام پوره شي. ٹھیک شو جی، تاسو ته جواب ملاويږي. ډیره زیاته مننه کال کولو. جی مولانا صاحب یوسفزے اصل کې لول له چې موږ قضا شو، لیکن دا پته نشي چې کوم قضا شوی دی کنه، لکه انسان په دنیا کې دومره غرق شوی دی کنه، دا ورته پته نشي چې زموږ کوم قضا شوی دی، چې سهار مو قضا شوی دی، مسوقي قضا شوی دی، مازیګر قضا شوی دی. دومره انسان د کمزوري د مسلمان کنه چې دنیا کې داسې غرق شي چې پته ورته نه. البته دې پر دا کنه چې غالب ګمان اعتبار وکړي چې د غالب ګمان په نه سوچ فکر وکړي، تحریو کې سوچ کې کوشش وکړي چې کوم زمانه تقریبا قضا شوی. ظاهر خبره چې غالب ګمان د په یو مانځ باندې راځي یا په مسبقي په مانځ باندې غالب ګمان راځي چې دارانه قضا شوی یا نمازګر یا ماستان یا چې غالب ګمان په کومه دراغه بس هغه په تسلیم د زمانه قضا شوی او به هغه ادا کی او باقي معاملې به الله تعالی سپاري ان شاء الله. امید دې چې بری وزي مې دغه کنه چې روزي سره کفاره روزي نه سی او اخري الله د رجب روزه ونه سلا د شعبان ونه سلا اوس اخر کې 29 تاریخ شو ټک د رمضان مې شروع دا میاش 29 شو لګا نه دي کنه جی. اصل کې خدا دوه میاش روزي دي کنه او دوه میاش روزي بدل سي کنه، دوه میاش روزي رجب ونه سلا او شعبان نه سلا او باقي کې رمضان شو 29 روزي خو دې ونه سلا میاش دوه میاش ته چولې کنه. اوس یواز راځي هغه چې 29 اسلامي میاش 29 سم کې دي شي او اوس رمضان روزه شو سبحان الله به رمضان نسی. جی جی مولانا صاحب یو خور پښتنه را لګلې ده د خجی د میدان نه ربیع خور پښتنه را لګلې ده او دی چې د کلمې ختم چې دی او یا زره پیری چې کوم دی ویل دي د فضیلت سره او دا چې کوم دی د حزب وخت چې کوم دی دا ختم چې نو کولې شي په طریقې راته وایي. غریبي ماری په صورت کې خو تلاوت جاری نشي ساتل، نور کلمات او دعاګانې دا ټول ویل شي. البته د باره کې چې څومره د کلمات چې کنه په لیمټ او حد دا کوم چې دوی خیدا ضروري نه څومره ځله ویل شي وای الله باجر درکې ثواب ملوي. جی مولانا صاحب یو بل پښتنه راغله د چې ځنې خلک داسې وي چې هغه د مړو له پسترګو کې کوم دي سرمه لګي او چې آیا دا ضروری دي د دې باره کې چې کوم دي اسلام سوي؟ ان جنت واحد سردي باره اسلامي تعلیمات درې چې کله څوک مړ شي کنه نو واخلي ته بولم نه منګه ځای کنګي ولر کې او دارانګي سرمه بولم نه لګای ځکه چې سرمه لګول وغیرہ ته مکروه نه پسندیده عمل ویلې د مرګ درشتو. جی یو بل پښتنه زموږ سره راغله دا او وایي ک یو کس چې کوم دی دا وصیت وکړي چې
پلان کس به کوم دی زما د جنازې مونږ ادا کوي نو آیا په دې وصیت باندې عمل کول ضروری دي وایي یوسفزے د باره کې فقهای کرام لیکلي چې په دې وصیت باندې عمل کول واجب نه دي بلکې چا چې جمانه جنازه وکړي چې کوم کس باره کې وصیت کول ضروری نه راځي هغه یو کې بلیم کول شي ټیک شو جی یو ورور پوښتنه کړې ده د میدان ندیو چې یو کس کوم دی د گاډو کاروبار کوي خرید او فروخت کاروبار کوي او پای کې چې کوم دی سودی لین دین هم چې کوم دی دغه نه علاوه نور کارونه چې کوم دی هغه هم چې کوم دی جایز نه دي په ناجایز ذریعو سره چې کوم دی ځنې مال حاصلوي نو چې د دې کس چې کوم دی دعوت کې چې کوم دی شرکت جایز دی او کنه په یو صورت کې شرکت جایز نه دی په یو صورت کې جایز دی په دې صورت کې شرکت جایز نه دی په دعوت کې چې د سړي ته پته چې د مکمل مال حرام دی بیا په دغه دعوت کې د کانې په شرکت جایز نه دی البته دا یقین ورته دا کس چې مال چا دعوت راکړي دغه سړي مال چې هغه زیات حلال له کم حرام دی نو په دغه صورت کې بیا دعوت کې شرکت کول جایز دی جی یو ورور د تلاش نه پوښتنه را لګلې د مولانا صاحب ودیو چې د یو جمعه سره چې کوم دی خوا کې زوړ قبرستان دی چې د 2 کال نه باغې کې کوم دی چرته مړ نه د دفن شوی اوس د محلي خلکو چې کوم دی دا فیصله کړی چې د جمعه چې کوم دی لږ وسی کی نو وی چې آیا په دې کې چې کوم دی د قبرستان سب برخه شاملول شي او کنه اسلام دی باره کې سوی جناب د قبرستان سب جمعات کې شاملول شي لیکن چې دوه شرایط موجود یو دا چې دغه مړ چې بګوي چې دا اجسام چې جسمونه چې د خاوري شي دویم دا چې په د قبرستان کې خلک مړی خول پریخي وي چې مړی خول به کې پریخي خلکو او دویم دا چې د مړو جسمونه ختم شوی خاوري شوی نو په دغه صورت کې بیا د قبرستان حصہ چې کوم د غاړه مسجد لپاره استعمال دي شي او بل څه لپاره استعمال دي شي جی داس تو کله پلاند مولانا صاحب دغه سره خبرې کوي السلام علیکم جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خو ګرو رسول خبرې کوي کوم ځای نه امداد الله خبركم لما تكون امداد الله شهداد الله خجي شهزاد الله جی سوال لسه ده مولانا صاحب السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام سلام نه بعد یو تاسو پوښتنه کوم خجي لګ اواز توت کخه وسه جی سره ما دیگر لکه تلوره تر پره دي امام ته کنه لګ اواز چوت کا مولانا صاحب تاسو आवाज نه را رسی بس درځي لګ ګوره چې دومره سلور پوښتنې دی بیا خو आवाज لګ سټیم نه پورا ساته کنه ښه وسه جی او سره له کمانځل الله سره تجربه تاسو شي او دوره سره ایمان سره لاندې دي کنه او د مازیګر مو زیاده تاسو جی او اخیری رکعتونه نو هغه دې او پټه کنه ٹھیک شه بل سوال او بل سوال دې دا لکه څه پېښه لکه یکتای سره چې کوی 42 پیرا نو ختم بکم یو ان 41 پیری سورۃ یاسین وی یا 42 پیری نو ختم بچ کم دی کم حسابي کی ختم کی تاسو وی او دا پښانه ما ٹھیک شه جی دریم سوال او دریم سوال دی دا کوم نو کوی یا وی هغه پښتنه نه رشاغه نه بیا وکما خجی بل پښتنه دا کوم کنه جی جی لکه وسو سړی د پته تیار اوس د هزار وخت کنه او زمان زما کنه او خو ته چې مو خو ته د اصل پته او دا د خاصه د کارو ته راشي ارجن او به چې مې ځان نشي وراده کړی نو بلای کوم پورا دغه وخت هغه ټیک څه ضروري کار وته دغه پیښ شنو ضروري کارو کې مونږ پری دي دا څه وای یا جمع دی ملال شي او تبل دي تا شو د بخاری او نو ټیک شو تاسو ته جواب ملایږي خجی تاسو پروګرام اوري ډیره زیاته مهرباني ګران جی مولانا صاحب لول کوېسچن دی واحد سودیدار چرا مازیګر مانځه کې مقتدی شامل شو 2 رکعات تللی او 2 رکعات د امام سره هغه لاندې کړل نو چې امام خو لول 2 رکعات چې کوم کنه هغه ډکو امام باندې سورۃ فاتحه سورۃ ملو کو سنی 2 رکعاتونه چې هغه امام چې کړي هغه د هغه سورۃ فاتحه نه علاوه سورۃ نو ملو کړي دا مقتدی چې کله را پاسي او خپل 2 رکعات اخري پوره کړي نو باقي به سورۃ فاتحه او سورۃ فاتحه د سورۃ کوم باقي کې ملوي ویم کوېسچن دا چې رسول یاسین و 41 42 مرتبه ویل شي 42 مرتبه ویل شي څومره چې ویل شي نو خبره ده الله باجر درکې دویم سوال خو جواب دار
او دریم سوال درې ادارې کنه دی چې را کړه د مانځه اذان وشي او مانځه سره اراده وکړي چې جمع سره بزمز کوم لیکن یو عذر راغی بیماری رااله بل بیا سره لاړ نشلو نو ګوره چې کله اذان وشي او د انسان مؤمن د اراده او د عزم چې راځي په جمع سره شاملې کې بنا جمع سره زمونږ کو مکمل اراده کړل لیکن څه عذر وته را پیښ شو دي بیماری وته رااله یا بل سره کوټ داسې پیدا شو شرعي عذر چې هغه د وجه نه جمع سره شامل شو او د جمع منځ زاله د مازګر مونږ یاره مسبقین هر مونږ چې هغه د زاله کور کې نو ته پر جمع ثواب ملوي ځکه دې اراده کړې وا اراده من الله جل شانه ورکه من هم بحسنه وان لم يعملها كتبت له حسنه چا نیک کار اراده وکړه اگر چا کار هغه کړ نه الله جل شانه باغې مې نه کاني ورکی نیکی به الله ورکی نو دې باندې چې اعظم اوردلو د پکا ټکه اراده وکړه چې جمع سره زموږ ادا کوم لیکن چې یو شرعي عذر وتراله بیماری را لاګه د جمعه تنشید یا بل څه مسله داسې را پیښ شو چې راګه د وجه جمعه تنشید شرعي عذر پیښ شلو نو چې د اراده کړی وا اوس هغه عذر راګه د عذر د وجه د منځ کور ورغلو بالکل د جمع ثواب ملويږي په اراده باندې او په عزم باندې الله ورته اجر ورکړي جی مولانا صاحب یو بل پوښتنه راغله زموږ سره او دی وی ک یو کس چاته وایي چې په پلاني باندې زما سلام وایا نو دغه کس به چې کوم دی سلام ورسوي اکثر داسې کنه او چې څوک یې راځي پلان کې سره زما سلام وای بیا کس دا ځای ته پلان کې کس ته سلام وی کنه هغه چې وعلیکم السلام داسې الفاظ کې جواب نه دی ورکول پکاره داسې ورکول جواب ورکول پکاري علیهم وعلیکم السلام علیهم وعلیکم السلام پتا چې الفاظ سره جواب ورکول پکار دی جی مولانا صاحب یو بل پوښتنه زموږ سره راغله دا دی چې په سړک باندې چې کوم دی یو ماشوم روان دی او اچانک چې کوم دی ګاډي وه نو وی چې دی دغه چې کوم دی یو خپه ماته شو نو داسې کس ته چې کوم دی تاوان غسل د داسې ډرایور نه چې کوم دی دا جایز دی کنه دې باره کې اسلامي تعلیمات دا دي چې بشر اکسیډنټ کې چا خپه ماته شو نو په ویخ په ماته دومره نیم دیت چې هغه واجب دی لکه سلو خان دی کنه دیت کې نو نیم دیت واجب دی لیکن چې هغه بیا په عاقله باندې لیکن چونکه فی الحال عاقلی سیستم بالکل موجود دور کې شته نه دې وجه نه بهتر دار چې هغه گاډي اکسیډنټ کړل دا گاډي مالک او دارنګ چا چې خپه خوشیره دا غوي ورسه پس کې صلح صلاحیت کی او سه حد مقرر کړي نو هغه بهتر جی یو خور پوښتنه را لګل د بر دیر صاحب آباد نه او دی وی چې ما چې کوم دی 15 کال په مدرسه کې سبق وی او اوس چې کوم دی زما والد سره په دې وجه باندې ما زما چې کوم دی د مدرسې نه مو باسي چې د تروزوی سره زما نکاح کول غواړي او د هم ویلي چې په یو میاشت به د نن ستاره رخصتي هم وي وزړی رضایت پریشان یم چې زما سبق چې کوم دی نو هغه هم یو کال چې کوم دی پاتې دی هغه چې کوم دی ما نه پاتې کیږي نو وی چې په دې باره کې چې کوم دی اسلام سوی آیا چې کوم دی زره خپل سبق پوره کول شم کنه چې جناب دویم جز دا ویلې چې دا غلکم بدفلق او بد اخلاق انسان نه کنه یو بجدا ملي نو اصل کې بنیادی خبردار چې والد صاحب له خدا په کار نه په کار د والد صاحب له چې دغه ماشومه تعلیم مکمل کړي 6 ساله زنانه تعلیم دی هغه نو سره فاضله عالم شي هغه ته ډیګري ملويږي چې هغه کولن ام وي نو په کار دا چې هغه تعلیمي مراحل چې هغه ته کې هغه نو سره هغه په ثواب دي باندې رشتہ هغه لپاره متعین کی نو مو یقیني خبره چې پلار خو بالکل سنت نه خلاف عمل کوي یو خدا چې ماشومه د تعلیم نو باسي تعلیم مراحل چې هغه مکمل کړي دي او هغه نه بغیر چې هغه ژوند غتبکی او هغه سبق چې هغه نه پاتې کی نو پلار مناسب حرکت نه کې مناسب کار نه کې په کاردار چې پلار په خبره مې خپل نظر ثاني وږي ویم دا چې کوم دی کې د دیني کا کوي او دا وایي چې راقصي دی غاډر بد اخلاق انسان دی بد خلق انسان دی او قصر جنو زما مشکل نو په دې کې اسلامي حکم دار چې بالغ جنایي او بالغ قالق بالغ جنایي او بالغ الک وي نو مور پلار باغ من زبردستی نشي کولای نه پلار په زبردستی کولای شي نه په مور زبردستی کولای شي نکاح بارا کې نه په بل رشدار زبردستی کولای شي بلکې هغه خود مختار دی عاقل بالغ دی خود مختار دی نو مور پلار لا په کار دا مناسب دار چې دغه جنایي او نظریه او سوچ فکر چې هغه باندې نظر وساتي او دا غیب رانا کې د وای نکاح چې هغه چرته وږي موجوده صورت کې چې هغه الک هغه بد خلق دی بد اخلاق دی او د دې ظلم نه بل سبق منځ کې پاتې کی نو پلار د لپاره بهتر دار چې خپل سبق ته پری سبق مکمل کی او هغه نورست بیا په دې سوچ او د دې نظریه چې د غزا سره شامل حال کې او د بهترین خاندان کې غرشته وکي موجوده صورت حال کې پلار چې کوم عمل کې پلار چې کوم کردار کې د جنایي د جون سره راتلونکي زبانه راتلونکي وخت لپاره ډېر خطرناک عمل له ځکه چې په خپل د پلار د خاندان درځي د الګ څنګه نه دي بلکې د جنایي بزیږي نه چې د زی او هغه نفرت ته نه او د غیرت نه چې هغه پرشاله او دا خامخ پلار باغ من خپل نظریه خپل سوچ او مسلط کې نو شرط نه خلاف عمل او خلاف کار دی بالغ اولاد د لپاره د پلار خد بالغ اولاد سرداري چې دا غوښنه نظریه او سوچ هغه طلب کې او دا غیر بعد د وې نکاح دا وې رشتہ چې دا یو ځای کې منسلک کی نو دوی پلار تم نه گزارشته چې په خپل سوچ باندې فکر مانی ته نظر ثانیو کا او کوم کردار چې تا
دا کوي چې د جنای خوا د لور خو نه دا او د باوجود هغه نه زبردستی کوي دا عمل شریعت نه بالکل مخالف دی او خلاف دی او که دا جنای آونه کی او د دې مرزي نه دي نکاله د مرزي نه بغیر کېږي هم نه نکاح
جی ګرانو قدرمنو ملګرو مسلمانانو ورونو خویندو ټولو ته هرکلی اوس لږ یو ځل بیا وایم پروګرام دی دینی مسایل او د اسلام په رڼا کې د هغې حل یو ځل بیا تاسو ټولو ورونو خویندو ته هرکلی اوس لږ وایم مناسب د اجازه ته چې دغه پروګرام وړاندې بوزو زموږ سره جهانګیر ورور پوښتنه کړې ده د نهاک درې نه دی وایي چې مونږ د جمع سره د ماښام لمونځ کوو او امام څو واره چې کوم دی په هغې کې غلط شوی دی نو آیا زموږ دغه لمونځ شوی دی او که نه نو د سوچي د تفصیل نه برګړی کنه چې غلط شوی آیا داسې غلطي کړل چې فرض دغه نه پاتې شي نو بیا هم مونږ نه شوی آیا داسې غلطي دغه نه شوی چې واجب تی پاتې شي دی بیا چې د سو نه کړی نو بیا مونږ نه شوی چې د سو کړی نو بیا هم مونږ شوی دی تفصیل د وضاحت نه کړی ټیک شو چې زونه شکور چې کوم دی د واړې نه پوښتنه را لېږله دا وایي چې پېشمني له زما مور پاسې ده پېشمني وکړه خوراک یې هم وکړو خو چې کله ګولۍ اچوله نو په دغه ټایم کې چې کوم دی د سهار اذان شروع کړی دی نو آیا د هغې روژه شوې ده جنت بي اذان الګ شروع کیږي کنه کله چې وخت داخل شي وخت داخل شي د سهار فجر صادق داخل شي او دی بیا ګولۍ خوړل نو بیا روژه نه شوي جی جنت ګل د لاچین پوښتنه را لېږلې ده او دی چې د ګاونډي په بل ګاونډي باندې څومره حق دی لږ تفصیل سره ووایي ډېر زیات حق دی الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګاونډي متعلق ما ته دا خطر شو چې دا ګاونډي په وراثت کې سړی انسان سره مسلمان سره شریک کیږي جی اصلي ګاونډي نبی علیہ السلام فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذي جاره څوک چې په الله باندې الله پر رسول باندې په آخرت باندې ایمان راوړي نو هغه به پړوسی ته ګاونډي ته چرته ما تکلیف نه رسي فلا یؤذي جاره هغه ګاونډي ته تکلیف نه رسي چې په الله باندې او آخرت باندې ایمان ساتي او دا ورته پته چې ورځ به مولا حقیقي سره به ملويګم دی دنیا فانی نه بزم دار به قاطر فتانو هغه خپل ګاونډي ته پړوسی ته هغه چرته هم تکلیف او نقصان نه رسي نو پړوسی اوس وخت باندې کنه یو قسم پړوسی داسته چې هغه درې حقوق دي درې حق دي هغه داسته چې پړوسی دی هغه ستاره رشتہ دارو نه مسلمان یو حق د مسلمانیت دی دویم حق دغه د رشتہ دارای دی او دریم حق دغه د قرب جوار کې قریب پاتې کېدل دي درې حقوق ورغه پوره کوي دویم قسم پړوسی داس دی چې هغه دوه حقوق دي هغه داس چې هغه ساره رشتہ دار نه دی لیکن یو عام مسلمان دی یو حق دغه د مسلمانای دی او دویم حق دغه چې هغه تاسو قرب جوار کې پړوسی ګاونډي پاتې کېږي دوه حقوق له لحاظ برغه خیال ساتل پکار وي جی او دریم قسم پړوسی داس دی چې هغه صرف یو حق دی غیر مسلم تاسو سره په نږدې ګاونډ کې پاتې کېږي هغه حق تامندار چې هغه ته تکلیف نه رسي او هغه ته نقصان نه رسي هغه ته بیزار نه رسي اسلام زموږ ډېر خپل مذهب دی او ډېر معتدل روایت دي او ډېر سنوري تعلیمات دي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من ينفع الناس تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه بل انسان ته بل مسلمان ته هغه نفع ورسي هغه فائدہ ورسي او هغه به کامل مسلمان هغه دی چې هغه زبان نه عادت اندامون نه د جواره نه بل انسان ته تکلیف ورسي او بل انسان محفوظ پاتې شي هغه ډېر قابل قدر دی او د ایمان کامل دی نن معاشره ګوره هر انسان هر څه چې کنه بل نور څه د فائدہ رسي لیکن مسلمان داس دی چې همیشه ځان په فائدې کوي لکه هوا چې دا غنه بل سیته بل چا انسانانو ته فائدہ نور نه انسانانو ته فائدہ د ذات ته فائدہ نشته دا رنګ ستاره چاند چې دا څنګه ونه شولې څومره جماعات دي دا د بل ته فائدې ورکول کې لګیدل لیکن واحد انسان دا دی چې هغه انسان داسې دی کنه چې هغه ټولې فائدې ځان ته غواړي او جیب ته چول غواړي او خپل ګډه ته چول غواړي او دې د وجنه هغه پړوسی تم تکلیف رسي عام مسلمان تم تکلیف رسي مسلمان کامل اوته پر نشي کې تر څو پر چې هغه پړوسی ته تکلیف ورکول نه ځان من نه ساتله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذي جاره څوک چې په الله باندې او په آخرت باندې ایمان راوړي هغه چرته خپل پړوسی ته ګاونډي ته تکلیف نه رسي خدا ګاونډ کې سړی سره پاتې کیږي مسلم دی غیر مسلم دی څوک پاتې کیږي نو ګاونډ داسې انداز سره ساتل پکاره چې را دا غوي په درد کې تشریح کېدل پکار دي دا غوي تکلیف کې شریک کېدل پکار دي غوي خوشحالي کې شریک کېدل پکار دي داسې بزوره باندې आवाज نه پکار چې هغه د وجنه پړوسی ته تکلیفي دارنګ چې خشاک شلو بل شي دا ګاونډیانو په صحن کې د ګاونډیانو کور کې وزول نه پکار دارنګ داسې حرکت نه پکار داسې الفاظ نه استعمالول پکار چې هغه د وجنه د پړوسی هغه جذبات ته ټیسو رسي دا ذهن ته ټیسو رسي او هغه چې کوم دغه تکلیف ملو شي دغه ماشومان ته تکلیف ملو شي نو پکار دی څومره کې دي چې مسلمانان د ګاونډي سره هیلپ وکي او نبی صلی الله علیه وسلم د برابر زیات تایید کړی دی او اسلام ته د باره کې حکم راکړي چې څوک په الله باندې ایمان راوړي په آخرت باندې ایمان راوړي فلا یؤذي جاره خپل ګاونډي ته تکلیف نه رسي جی او کله په لاندې راځه مولانا صاحب السلام علیکم جناب جی لږه आवाज څوت کې څو خبرې کوي کوم ځای د جندول نه څو خبرې کوي لږه आवाज څوت کې تاسو आवाज پېل کوي راحت خان جی راحت خان څه تاسو کول غواړي مونږه جی خور وو دا غي خاون پات شوی دی جی جی دا غي کوم دی نو بچی نه وو
هغه چې کوم کور هغه ورثه چې کوم رونه دي هغه نه خاون ځان نو صحیح هغه ولته چې څلورم حق دي نه ورته اسلام په دایره کې راځي جی هغه و چې زه خپل کور چې کوم د مدرسې ته وقف کوم نو په دې باندې معلومات کول غواړم ٹھیک شو جی تاسو جواب ملاوي کې ډیره زیاته مهرباني راځي جی اصل کې جناب جی چا خپل حق چاته ملو شي کنه ورثتي قانون مطابق حق چاته ملو شي هغه نرسته هغه هر چل ورکول شي هغه وقف کول شي مدرسې ته ورکول شي بل سکار په کول شي اسی چاله ورکول شي لیکن بشر درې چې ورثت قانون کې هغه ته حق ملو شي او هغه حق تسلیم کړي بیا څه کول شي هغه څوک چې نه حق نه سينو په کار دار شي هغه ته خپل ابجیکشنو کې اعتراض کوي او هغه د عدالت دروازه وټاکي لیکن چاته چې ورثت قانون مطابق حق ملو شي او دا غي نو هغه پر څه کول شي مدرسې ته وقف کول شي جمعه ته وقف کول شي چاله سي ورکول شي جی وهاب ورور د جیلر نه بوختنه را لګلې د مولانا صاحب او دیوی چې زما مور بیمار و او غوي که زه خشومه نو یو میاش روزي پني سما اوس پکې ترمنځ پکې په دغه روزو کې بریک راځي کله نیسی کله ننیسی نو وي چې آیا په دې باندې کوم دې سهار کو نشته څه جنبي روزي چې کنه مسلسل نسل پکار دي کنه چې یو میاش منف کړی کنه کدي دا سویل چې کله منسم نو غشنه به کوي او کدي مسلسل منف کړی دی مسلسل نشي جی مولانا صاحب فواد د لاجبوک نه پښتون را لګلې د دوی چې زما پښتنه دار چې زما یو ورندار ده او هغه چې کوم دی زما بابا کله غي ته خبرو کینو زما د بابا سره چې کوم دی جګړه کوي یعنی خپل خر سره جګړه کوي نو چې دی بارکه چې کوم دی اسلام پرانا کې څه نو په کار دا چې اخر جدا کورو کنه اوس ورندار ځان سره یو کور کې ساتلې د په کار دا چې هغه روډ ته وای چې غیر زاله کو جوړ کې زاله ولا بکان جوړ کې بیا بس بابا ته ولې بدل دی وای جی البته دا خبره خپل زیره چې خواخه دا ګور چې هغه د خواخم خدمتو کې د خروم خدمتو کې ډیره خبره ده الله ولا جرب کې حسن معاشرت تقاضا هم ده لیکن تمره جبر زبردستی په مکو چې کور کې وسه نشتري راغوي نه کومه توای کایبا او نه کوم توای کایبا ابه کنزلیم کې بدر دمو په کار چې لړۍ او فساد ختم شي او ځل مکان ځل کور ولا ورګي خجی لیلا خور د رباط نه پښتون را لګل دی چې ز په خوب کې کوم ډیر وخت لیونی په خوب کې وینم دې بارک بالکل روغ سره به واسطه راځي خجی یو بل پښتون زموږ سره راغلی د سومره د میدان نه یو چې ماته مشکلات دي دواره تو کې وظیفه راتو خې بل چې کوم د جادو وظیفه راتو خې ها جی جناب واحد دعا کو چې الله جل شانه د ضرورت پوره کی او الله تعالی شری حاجات پوره کی او دنیا کې ټوله تمناګانی او ټوله ارزوګانی نه پوره کی بس انسان هر وخت عافیت دعا وخت پکار دی او د کامل ایمان دعا وخت پکار دی البته د حاجت لپاره اللهم یا قاضي الحاجات اللهم یا قاضي الحاجات فقضي حاجتنا دارنګ دعا الله جل شانه اسماء الحسنا په نبی رسول الله درود شریف بیا دعا وخت ان شاء الله مې د حاجات په الله جل شانه شریف پوره کی او جو دعا خو بار مرګ د بار خيو اعوذ بوجه الله العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء الله الحسنى ما علمت وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرأ جی جنید د اپر دیر نه پښتون را لګل او دی چې د یو جاب د ټیسټ لپاره چې کوم دی د بل کس په ځای باندې چې کوم دی ټیسټ ورکولی شو کنه دی کې ګناه شته دا خیانت دی جھوٹ خیانت او غداری جی ګناه کبیره ده جی اشي خور د میدان نه پښتون را لګل دی چې زما خاوند د پنځم کال چې په بهر ملک کې سدوای وظیفه راتو خې چې بس دعا کو چې الله جل شانه تاسو اسباب آسان کی او الله جل شانه لار درات لورا ورته آسانی کی او کوټونه الله تعالی ختم کی سورۃ یوسف زیات تلاوت کیږي جی رانا خور د مونږه نه پښتون را لګل دا او دی چې په ورځ استلو کې چې کوم دی ګناه شته کنه الله جل شانه په اختیار پیدا کړل د خدای بندگانو په قهر اخته نه ولې وباسي ورځ چې وباسي کوتا انسان ولې کی جی روزي چرته وخت نه دی پکار نه پسندیده عمل له د يهوديانو عادت ته جی عمران رور د لالونه پښتون را لګلې دی چې یو ملنګ زموږ د کور دروازه وهله سوال وکاو او چې بهر راوته منموت چې په لاسو خو باندې روغه مزدوري کوا لاسو خو پیدا شته خدای په دې لاسو خو پیدا کړی بهر یو کلر په لاین مناسب بخنه غواړم دا سوال چې کوم دی دوباره السلام علیکم جناب السلام علیکم اساس आवाज ډیر زیات ویک دی هلو له کوشش وکړه حمزله د برنګ نه خبرې کوي حمزله په خیر علي جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام خو تاسو لیک خپل आवाज اوچت کا سوال وای هلو جی جی بل صحیح بل سوال د مولانا څخه دا دی کنه
لکه سړي ولور وکړي یا بل چا ته ګاونډي ته منښت وکړي نو دا څنګه ده؟ لکه چې لور بل چاله ورکړي لکه منښت یې ورته وکړي چې دا لور مې پات کړي ټیک شي جواب تاسو ته ملاوي. ډېره زیاته مننه د کال کولو مهرباني. جی مولانا جناب زلب برنګ نسوال کې د ولر چې رسوي حج دې او د حج لاړ نشي او پیسې په جمعات کې ولګي دی دا څنګه را نو دغه لک تفصیل لګنا کې یو کس داسې وی چې هغه فرض حج ادا کړي اوس نفلي حج لذي او دلته کې جمعات هم ضرورت دی جمعات نشته نه خلک تعاون کوي نه نور سکه نو بیا خدای به تر دارا چې کلی کې او جمعات جوړ کی او ول چې کلی خلک محتاج دي غریبانان دي او پیسې ور سنشتي او جمعات د جمع کول لپاره زین نشته نو دغه صورت کې موضوع دارا چې نفلي حج به زمانه هغه جمعات جوړ کی نو ډیره بهتره وای. البته داسې کې حج به باندې فرض شوی نو په دغه صورت کې بیا د فرض حج ادا کول پکار دي جمعات دغه صورت کې دویم نمبر باندې بیا. او دویم سوال دی ادارې چې لور وی سړی هغه ومني نو لور داسې منل نه دی پکار بلکې داسې پکار چې الله تعالی لور ورکی او بیا هغه وی چې یاره ځلان کې یا روړ دی یا مرګ دی بل چې دا بس استاذویل درکم استاذویل بدل کدا ټیک ده لیکن دا ما منښت کړل نو انسان منښت څنګه کی انسان نه منښت کی هغه پر داسې الفاظ پکار دي چې چل اور کول غواړي چې داسې وی چې دا ما استاذویل بدل کوم جګړه چې استاذویل بدل کوم یا بل چې استاذویل بدل کوم رشتہ داران یې صحیح سينو دغه طریقې خیرول پکار دي او داسې نه ویل پکار دا ما منښت کړل چې چا یو بس یو داسې الفاظ نه استعمالول پکار دي. جی مولانا صاحب یو بل پوښتنه را لګلې د ګلاله خور د منجینا دیو چې زما په تور په سرشته ناراضي سو وظیفه ورته خایي جنبي زیات یا لطیف زیات ول پکار دي ان شاء الله امید درم شي. جی یو کلر دا سات پلاین مولانا صاحب د سره خبرې کو. السلام علیکم. جی ورسو خبرې کوي کوم ځنه سید الله شیباغ نجی سوال هم څه دی؟ سوال هم دا دی چې لکه په ختم باندې چې یا مال ګټم نو لکه دا په فصلي کې استعمالول شي. خاجي دم شوی مالګه یا چیرې چیرې نو یا په اخلي پخلي کې استعمالول شي کنه. ټیک شي بل سوال نشته؟ ټیک شي جواب تاسو ته ملاوي کیږي ډیره زیاته مهرباني. جی مولانا بالکل جناب وی مالګه په خپل پیسو باندې هغه سه د مور پیری په قران ایتونه د مکړه ځان نه پرم استعمال او خلاص کا کې او سره پرې هغه پر استعمال او سمونه هونه شته دی بارا کې. جی خجی یو بل پختنه لایبي خور را لګل تلاش نو چې ما سره خاون ډیره زیاته جګړه کوي سو وظیفه را توغه چې دا جام وظیفه دار چې کنه چې خاون خبره باندې کنه خاون تابعداري کوو کنه خاون تابعداري کوو کنه چې پیر چپته زنان لا ورته زما خاون زما سره چې دا ډیر خراب دی کنه زما یو خبره نه مانی. جی ما ورته چې تعویذ بزاو کوم خو چې کله خاون ته وی دی کنه نو په تعویذ په خولې کې وناسي چې کله د خاون ولدلو چې کله به خاون کوتره دا هغه په تعویذ په خولې کې ونیسلو چونکه هغه ورته زبان نه کو جبه نه کوله خبره به نه کوله خاون و 400 دا خاموش هغه د وجه د ومن کې محبت پیدا شو هغه وخت رسول الله ډیر زبردست خاون تعویذ وکړو هغه تعویذ ورسره خلوه جوړه د کنټرول کړه دله مو گزارش دي ته دا دی چې را تخپل خپل کنټرول کړه خپل خاون په خبره من لبیک و هغه چې کوم داسې حکم درګي چې هغه شریعت نه خلاف یې غامه نه لیکن چې کوم حکم داسې درګي چې هغه اسلامي تعلیمات موافقین هغه په هر خبره من لبیک و او دا غي تابعداري کوي فرمانبرداري کوي د خاون ډیر زیات حقوق دي خځم حق ست په خپل ځمنه لیکن خاون حقوق کوم دی هغه په خپل ځمنه دي چې تخبل خنه زیره ساتي خصو ساتي لهجه دي خوي خبرې دي خوي او اطاعت کوي فرمانبرداري کوي او فسق فجور نه بچ ساتي د خاون مردمن ظالم چې هغه به تاسو نه انصافي کوي لیکن ته ټیک ټاک وي هغه اطاعت کوي فرمانبرداري کوي او هغه خبرې باندې لبیک وي او نه فرمانی نه کوي هغه باوجود خاون چې هغه نه فرمانه تاسو را بسولي کوي نه بیا خاون چې دا ګناګار دي ګناه کبیره کوي هغه ته توبه تایب کېدل پکار دي او هغه خپل خبر نه رجوع کول پکار دي او حسن سلوک ساتل پکار دي. البته سورۃ بقره کې آیات يحبونهم حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله زیات نه زیات وای ان شاء الله تاسو منځ کې الفت محبت فضا قائم کی. جی اکرام مسافر جی پښتون را لګي چې په جیب کې د انسان سره نسواري یا نشي سیز ویني په باندې کوم دي موس کیږي کنه نسوار کو تماکوري جو نه دی اصل کې نسوار خو نه پسندیده سیز دی لیکن چې تماکوري څخه گندګي په نشي نو کا سره جیب کې پراته نه موس کیږي. جی خیر محمد رور پښتون را لګل د ریاض سعودي عرب نو دی چې د سحر جمع ولاړ وینو آیا فرض را ګرځول پکار دي کنه سنت اول کول اصل نه چې رسول ته اخر یو رکعت نشي ملوي دی ته یقین نه بیا خو سنت نه کې جمع سره شامل شي او جمع سره مونږ ادا کې به برس سنت ادا کی. خجی یو بل پښتون را لګل د مشتاق دربات نه دی چې مونږ جمعات نه جوړ کړی دی او دغه زوړ منبر چې کوم دی نو هغه مونږ سوزول یا خرڅول شو کنه هغه لرګو منبر بالکل هغه خرڅ کړي هغه پیسې ور جمعات په ضرورت کې استعمال شي. غلام ریم رور پښتون را لګل د لاش بوک نه
او دغه زما په خیال زموږ سره اخري پوښتنه ده چې زما لور سره یو کس رشته کړې وه د کوژدن 11 کاله وشو. ما ورته هم چې کوم دي سوال جوابونه ورپسې ولیږل چې دا رشته وکړې واده وکړې رخصتي وکړې خو هغې چې کوم دی هغې هېڅ غږ نه کوي. نو اوس مې لور چې کوم دی هغه انکاري شوې ده وایي چې زه دا واده نه کوم ګنې که زما رخصتي اراده مو وکړه نو زه به ځان مړ کړم. نو دې باره کې چې کوم دی اسلام څه وایي؟ دا هم ډېر غټ ظالم انسان دی که نکاح کړی دی بیا سره تپوس هم نه کوي او سره دا وایي هم نه چې یاره زما چا سره نکاح شوی دا هم ډېر غټ ظالم انسان دی. هغه ته د الله هدایت وکړي. البته اوس داسې کیدای شي چې یاره دا د عدالت په طریقې سره تر سره خپل نکاح کینسلولی شي. خود چې دی البته جرګه ورپسې ولګي چې یاره زما ته نه لګي طبیعت نه لګي فساد فتنه به جوړه شي او ژوند مې درسته نه کېږي. که جرګې په طریقې سره وشوله خو ټیک ده که ونه شوله نو عدالت په طریقې ذریعې سره به نکاح کینسل کېږي هسې نشي کېدی. جی مولانا صاحب دا نن چې کوم راغلي سوالونه وو دا هغه چې کوم دی موږ وړاندې کړ او تاسو په درنه حضور کې درخواست کوو چې اجتماعي دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و آله و اصحابه اجمعین. الهی سچ وارد الپدې باندې عمل کولو توفیق راکړي. الهی باندې له کوتاهانه کمزورانه پیش راغلي ته معافي وکړي. الهی زموږ واړه غټو ګناهونه معاف کړي. الهی زموږ صغیره کبیره ګناهونه معاف کړي. الهی موږ عاصیان نافرمان زموږ په حق بخشش او مغفرت پروانه جاری کړي. الهی زموږ کوتاهانه تقصیرات معاف کړي. الهی ته کریم د کرم معامله وکړي. الهی ته رحیم د رحم معامله وکړي. الهی درگزر معامله وکړي. الهی سب بیمارانو صحت کامله عاجله ورکړي. الهی سب پریشان حال پریشان نه لري کړي. الهی چا اولاد نه اولاد صالح ورکړي. الهی چا اولاد نه کوکار جوړ کړي. الهی د مسلمانانو منځ کې اتفاق اتحاد فضا قائم کړي. الهی امت مسلمه جان او مال حفاظت نصیب کړي. الهی امت مسلمه له کفر طاقتونو باندې غلبه ورکړي. الهی عالم دنیا کې چرته مسلمانان دشمن په گرفت کې الله آزادي ورکړي. الهی د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي. الهی د کشمیر د مسلمانانو مدد وکړي. الهی د پاکستان اهل پاکستان حفاظت نصیب کړي. الهی زموږ د سیمې د علاقې نارینه زنانه ماشومان له ټول هر قسم مصیبتونو نه بچو ساتي. هر قسم حوادثات نه بچو ساتي. الهی موږ ټول ته صراط مستقیم تلو کامل توفیق راکړي. صلی الله علیه محمد و علیه وسلم. جی ګرانو قدرمنو ملګرو د نن ورځې پروګرام دینی مسایل او د اسلام په رڼا کې د هغې حل ان شاء الله ګرانو ملګرو کوژونه پاو کړو د روانې جمعې په شپه باندې بیا یو ځل بیا د مولانا عطاءالرحمان صاحب سره یو ځای په ستاسو ته چې کوم دی دا پروګرام یو ځل بیا مخ په وړاندې وړو. تر هغه دمه پورې په پاک خدای باندې سپارم چېرته چې هم اوسئ روغ جوړ خوشحاله بریالي اوسئ. په خپلو دعاګانو کې یاد لرئ د الله په امان. لا اله الا الله الله والله الله الله حسبي ربي جل الله.